حامد کرزی وایي محمد اشرف غني دې وشرمېږي، خو دا هر څه یې ولې ویلي مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي له امریکا غواړي چې ژر له طالبانو سره د سولې شفافې خبرې بیرته پیل کړي. هغه له وسلوالو طالبانو هم غوښتي چې افغانانو سره د سولې خبرو ته کیني او وایي خلک د سولې د خبرو په درېدو سره نارامه دي او زیاته کړې ده چې سولې ته د ټاکنو پر ځای لومړیتوب ورکړل شي او د ټاکنو سره مخالفت ښودلی او د ځنډېدو غوښتنه یې کړې ده. دغه راز کرزي د ولسمشر اشرف غني د هغو خبرو په اړه چې ویلي وو په یوه اونۍ کې 1000 تنه طالبان وژل شوي ویلي دي چې غني د بهرنیانو د خوشحالولو لپاره د 1000 تنو طالبانو د وژلو په اعلان وشرمېږي. په هر حال جناب کرزي صاحب چې نن د سولې لپاره منډې ترړې وهي او نن ورته تر هر څه سوله مهمه ده. بدبختانه هم دې د سختو ورځو مشر د سولې زرین فرصتونه له لاسه ورکړل. ویل کېږي چې کله اسلامي امارت له منځه ویوړل شو ګڼ شمېر طالبانو عادي ژوند شروع کړ. تیت او پاشان وو، حتی د دوی یو هیئت تر کورنیو چارو وزارت راغلی و او د مذاکراتو غوښتونکي شوي وو او حتی یو ورځ خبریال د سولې خبرو په اړه له کرزي پوښتي وو. کرزی چې په هغه وخت کې د B250 په زور غره و په ډېر مغرورانه انداز یې وویل چیرې دې بار ادرس نه دی رامعلوم. هماغه و چې طالبانو بهرني ملاتړي پیدا کړل او یو ځل بیا په قدرت بدل شول. وروسته بیا کرزي د سولې نارې شروع کړې خو څوک ورسره سولې ته کېناستل. حتی یو دکاندار د ده په وخت کې له کوټې نه د طالبانو د نماینده په نوم راغلی و او څو ورځې ښې شاهانه ډوډۍ ترې وخوړلې. نن چې چا له حکمتیار سره سوله وکړه د طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره کړه او د هغه له برکته دوی له طالبانو سره کېناست. نن کنایتا هغه د سولې مخالف بولي. په هر حال تاسو د حامد کرزي د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ، ترڅنګ له خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.